درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند ښاغلی سیف الاسلام خیبر دی. خیبر صاحب ستړي مشئ کور مدان چې بلنه منلې او خپرونه کې مې ګډون کړی دی. کور مدان مننه. ښاغلی خیبر، پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. کورني او نړیوال غبرګونونه یې ځان سره درلودل. اسلامي امارت د واکمنۍ له پیله تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي قدم کې تاسو ته او د ټولو نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. کور مدان. لکه څنګه چې د دویم ځل د افغانستان اسلامي امارت حاکمیت ته رسېدلی دی، نو د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت بیا په خپل کار باندې پیل کړی دی. په 3 کلن مدت کې دغه وزارت ډېره پاملرنه د ښځو د حقوقو تأمین ته کړې ده، چې ویلی سو یوازې تر دې مهاله پورې، یعنې د عقرب د میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې د 21,000 ښځو دپاره د میراث او مهر یا نور هغه حقوق چې په دې ټولنه کې د مختلفو وجوهاتو له مخې له منځه تللي و تر پښو لاندې کېدل، ښځو ته ورکول سوي دي. او ترڅنګ یې ویلی سو چې د عقرب تر وروستۍ نیټې پورې د روان کال د 5,500 خویندو د اجباري نکاح مخنیوی سوی دی، چې په دې کې یو شمېر هغه دی چې په بدو کې ورکول کېدلې، یو شمېر هغه دی چې د ډېرو پیسو په بدل کې په زیات عمر لرونکو خلکو باندې پلورل کېدلې، او ډېر شمېر یې بیا هغه دی چې د ښځې د خوښې خلاف یو چاته په داسې شکل ورکول کېدل چې ښځې به انکار کوي یا هغوی به یې نه غوښتله. او ویلی سو چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت په دې 3 کاله مدت کې، یعنې د عقرب میاشت تر وروستۍ نیټې پورې تر 4,000 خواوشا پورې د ښځو د تاوتریخوالي پیښې څېړلي دي او هغوی یې حل کړي دي، هغوی ته یې رسیدګي کړې ده. دا یو مش نمونه خروار دی د ښځو د حقوقو د تامین په بخش کې د همدې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه. خو ویلی سو چې همدا وزارت چې کاري ساحه یې ډېره پراخه ده او ډېرو برخو ته شامل دی، خو ډېر تمرکز یې د ښځو د حقوقو په تامین باندې دی. په دې وجه باندې چې په افغان ټولنه کې موږ او تاسې شاهدان یو، له وخته وخته په همدغه قشر چې وناست دي، وخت په وخت ظلمونه ورباندې سوي دي، د دوی حقوق پایماله سوي دي، د رواجونو، رسوماتو، غیرتونو په نوم باندې د دوی سره ظلم سوی دی، تعجبه ښکار ګرځېدلی دي. او په ډېرو ښځو کې دا جرأت بیخي شتون نه لري چې آیا دا فکر وکوي چې زه حق لرم یا زما د حق د اورېدلو یو منبع شتون لري که نه، چې زما حق به د یو چا نه واخلي. خو ولله الحمد د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت د فعالیت وروسته چې محتسبینو ته په دې هکله مستقل سیمینارونه ورکړي دي، هغوی ته سپارښتنې کړي دي، لارښوونې ورته کړي دي چې تاسو به په کلیوالو اطرافي سیمو کې، هغه سیمو کې چې تر ډېر حده پورې ښځې د خپلو حقوقو څخه محرومې دي، څنګه عامه ذهنیت جوړوئ تر څو هره خور، هره مور دا فکر ولري چې زه هم یو انسان یم، بشر یم، او زما هغه حقوق چې د اسلام مبارک دین راکړي دي هغوی د اخیستلو یو منبع شتون لري. نو الحمدلله په خویندو کې مو دا احساس پیدا سوی دی، دا جرأت پیدا سوی دی چې خپله د همدې وزارت سره رابطه کوي، یا خپله عریضه راوړي، یا شکایت راوړي، یا په ولایتونو کې د همدې وزارت مربوط ریاستونو ته ورځي، خپلې ستونزې شریکوي. بله ښاغلی خیبر، دغه کیسونه چې تاسو یاد کړه چې شاوخوا 21,000 میرمنو ته د میراث د حق په برخه کې دغو قضیو ته رسیدنه شوې ده، د اجباري ودونو مخنیوی شوی دی، او د حق غوښتلو چانس یا د جرأت ورکړل شوی دی ښځو ته. تر ډېره پورې ښځو مراجعه کړې ده که د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو په بېلابېلو برخو کې د خپل ماموریت په لړ کې دغه مسایل راټول کړي، دا قضیې څېړلي دي؟ په اوایلو کې د امر بالمعروف وزارت د فعالیت په پیل کې دا فکر د ښځو سره نه و او دا جرأت یې نه سوی کولی، نه په دې اړه ورته معلومات و. نو تر ډېره حده پورې پیښو ته رسیدګي په خپله د همدې وزارت مسؤلینو او محتسبینو کړې ده، د معلوماتو په اساس باندې چې دوی ته معلومات سوي دي. ولې خو په دې وروستي کال کې چې لا اوس هم دوام لري، په دې کال کې څومره شکایتونه چې راغلي دي هغوی په خپله ښځو عریضه کړې ده، شکایت یې کړی دی، زنګ یې وهلی دی، ځکه دا خبره تنشیر سوله، د خلکو تر غوږونو پورې ورسېدله چې دغه وزارت دغه بخش کې کار کوي. زه به بیلګې ووایم چې یو بیلګه داسې په غور ولایت کې یو محتسب چې د همدې وزارت په خپل محتسب و، خپله ورېنداره یې وهلې وه،
په داسې شکل باندې چې ډېر ظلم او ډېر تشدد یې ورسره کړی و. هغوی په دې باندې پوه وه دا ښځه چې دغه ریاست د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره مبارزه هم کوي. نو بیا په خپله هغه ښځې اړوند ریاست ته عریضه کړې وه. بیا هغه محتسب نیول سوی دی، لومړی له د خپل وظیفې نه منفک سوی دی او بیا قضایي ارګانونو ته سپارل سوی دی او په حبس باندې محکوم سوی دی. داسې ډېرې پیښې شته. بله پیښه به د مثال په توګه زه ووایم چې تر څو اورېدونکو ته هم دا جرأت حاصل سي. په فراه ولایت کې یو ښځه عریضه سوې د ریاست ته د میراث د حقوقو دعوه یې وه. هلته په بازار کې یو دوکانونه و ځایونه وو چې د دې ښځې د وړونو او د دې د میراث د پلار پاته میراث و هغه ډېر ارزښتمن و، قیمت لرونکي وه. نو وړونو په دې جایداد باندې خېټه اچولې وه. په داسې حال کې چې محکمې هم 2 کاله مخکې په دې پرېکړه کړې وه چې باید ښځې ته حق ورکول سي. د نه اجرااتو له کبله ښځه مجبوره سوې وه چې ریاست ته بیا عریضه وکوي. بیا محتسبین ورغلي، هغه فیصله یې کتلې چې محکمې کړې ده، بیا یې هغه وړونه راوستلي او زندان ته یې بیولې. تر داسې حده چې هغوی پخپله په دې معترف سوي دي چې موږ خپلې خور ته د حق ورکوو. بیا یې هغه د میراث حق هغوی ته ورتسلیم کړی دی. او ځینې پیښې بیا داسې دي چې زه به د مثال په توګه ویم چې موږ هغه پخپله پیدا کړي دي. کابل ولایت شهري ریاست محتسبینو ته معلومات رسېدلی چې د کابل په مختلفو سیمو کې 3 غټانې او 1 انجونې او 1 وړکی ماشوم دی چې مشکوک دی چې دوی شاید په فقر روږد وي، په اخلاقي فساد روږد وي. څنګه موضوع ده؟ بیا محتسبینو راغلي دي، هغوی یې پیدا کړي دي. کله چې پلټنه کړې ده هغه د لغمان ولایت ختلی دی. بیا لغمان ولایت د محتسبینو سره رابطه کړې ده، هغوی ریاست بیا معلومات کړي دي د دغه ماشومانو مور یې په لغمان ولایت کې پیدا کړې ده چې هغه هم په فقر باندې بوخته ده. بیا ټول راویستي دي، معلومات یې کړي دي. کله چې معلومه سوې ده دا میرمن او د دې اولادونه سره جدا دي، د دې خاوند 2مه ښځه کړې ده، بیا یې خپل زړه ښځه او 4 ماشومان شړلي دي 2 کاله. هغوی چې سرپناه نه لرله، ځای نه لري، نو مجبور و چې په بازار کې فقر وکوي او یو بل ته لاس ونیسي. بیا یې هغه خاوند پیدا سوی دی، هغوی بیا راغوښتل سوي دي. بیا په هغوی باندې دا شرط ایښودل سوی دی چې ته به دوی ته هم کور نسي او هم بې نفقه ورکوي. بیا هغوی کور ورته کرایه کړی دي او د هغوی نفقه په خپله غاړه باندې اخیستې ده چې تر اوسه پرې الحمدلله د عزت زندګي لري. داسې ډېرې مثالونه او پیښې شته چې ځینې زموږ له لوري او ځینې بیا دوی په خپله شکایت کړی دي. ښاغلی خیبر، د ښځو د حق په برخه کې اسلام خپله واضح تګلاره لري او یو روښانه دریځ لري. په ټوله کې د ښځو کار یا د هغو د زده کړو په تړاو باندې تر ډېره پورې اسلامي امارت چې اوس له خنډونو سره مخ دی یا د اسلامي امارت پر وړاندې د خنډ مسله ګرځېدلې ده، همدغه 2 ټکي دي. په دې برخه کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه کړي دي یا څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت د ښځو د سهولتونو، دوی ته د سهولتونو د رامنځته کولو دپاره کاري فرصتونه او د دې تعلیم او تربیه، دا یو واقعیت دی چې تعلیم او تربیه د هر یو انسان یو انساني حق دی او الله تعالی هم ورکړی دی. ولې د دې وزارت تګلاره د تعلیم او د کار په مخنیوي کې یا د هغوی ته زمینه برابرولو کې ډېره واضحه ده. د مثال په توګه کومې خویندې چې غواړي کار وکوي، بازار کې تجارت وکوي، کاروبار وکوي، هغوی باندې یوازې 2 عمده شرطونه دي، یو لکه حجاب مراعتول او دویم د اختلاط مخنیوی. له دې پرته د دې وزارت محتسبینو او مسؤلینو تاسو لیدلی دي د کابل په ډېرو سیمو کې خویندې حټیانې لري، تجارتونه کوي. هلته موږ هغه چاپېریال هم ورته برابرو تر څو هلته اختلاط رامنځته نه سي او دوی خسته نه سي، دوی ته ستونزې جوړې نه سي. موږ ته په دې مجال کې هم ډېرې ستونزې راغلي دي چې یو خور د په بازار کې تجارت کوي، هغه بیا د ځینو داسې ننګونو سره مخامخ سوې ده چې په افغان ټولنه کې موږ او تاسې د هغوی ډېرې بیلګې لرلی سو، ویل به زه ښه نه ګڼم. بیا هغوی د دغه ننګونو څخه خلاص سوي دي. دغه چیلنجونو، هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ وه د همدې وزارت د مسؤلینو له لورې حل سوي تر څو یو خور ته زمینه مساعده سي چې خپل کاروبار وکوي، تجارت وکوي. تر څنګ تعلیمي مراکز دي چې هلته زموږ محتسبین ورغلي دي، یوازې د حجاب او د اختلاط نه کولو شرایط چې دا د اسلام د مبارک دین یو امر دی، دوی ته یوازې په همدې باندې سپارښتنه سوې ده. موږ د ټولو هغه تعلیمي مراکزو چې خویندې پکښې دیني زده کړې کوي، هلته ځي خپل په روزمره ډول باندې یا کاروبار کوي، د هغوی د چاپېریال ساتنې د شاوخوا د مسؤلیت یا د دوی د حقوقو د تأمین دپاره زموږ دنده هم دا ده چې هلته هغه ماحول سم کړو. هلته که څه ستونزې وي چې خویندو د تعلیم او د دوی ترمنځ حایل وګرځي، د کاروبار او د دوی ترمنځ حایل وګرځي، هغوی حل کړو. ځکه دا وزارت یو دیني وزارت دی یا په بله معنا ورته ویل سي یو مذهبي وزارت دی. نو دا دنده لري چې په ټولنه کې د هر هغه ستونزې یا پیښې مخنیوی وکوي چې په سبب یې په راتلونکي کې یو فتنه جوړیږي، په راتلونکي کې یو داسې څه جوړیږي چې عواقب یې بیا بد وي.
خو د تعلیم په مورید باندې عمومي خبره خو بیا د دې وزارت مربوط ده نه ځکه چې هغه ښاغلی خیبر د تعلیم یا د زده کړو مسله راغله ډیری لرې پرتو د افغانستان سیمو کې تعلیمي کچه ټیټه ده د افغانستان په ټوله کې بیا بالخصوص ښځې ډېرې زیاتې له زده کړو شاته پاتې دي حتی تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې دوی له خپلو حقوقو خبرې نه دي په لرې پرتو سیمو کې څومره امکانات دوی ته برابر دي یعنې د امکاناتو نشتوالی مې یوه لویه ستونزه ده چې یوه ښځه که په دې ظلم کیږي دې سره زیاتی کیږي که هغه د پلار په کور کې که د خسر په کور کې څنګه کولی شي د خپل حق د تامین یا د خپل حق د ترلاسه کولو دپاره د ستاسو د وزارت له محتسبینو سره رابطه ونیسي او بالاخره د خپل حق د ترلاسه کولو دپاره دا ودرېږي د ښځو چې په اطرافي سیمې کې د داسې ظلم جبر ښکار وي او هغوی ته واقعا هم تسهیلات نه وي چې دوی خپل غږ ورسوي دا یو حقیقت دی ځکه د افغانستان ډېرې داسې پرتې سیمې شته چې هلته عادي تلیفون هم کار نه کوي نو د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت محتسبین په ټولو ولایتونو کې شته او بیا د هیواد په ټولو ولسوالیو کې شتون لري او بیا د ولسوالیو په اکثره هغه کلیوالو سیمو کې چې چیرې چې یو مسجد وي خلک اوسېږي کلی وي محل وي هلته محتسبین شتون لري سیار ټیمونه شتون لري که دوی په خپله نه وي خو بیا د ولسوالۍ له لورې دوی ته یو ټیم برابریږي هغوی زی هلته په هغه ساحو کې ګرځي یوه لاره خو هم دا ده چې محتسبین کلي په کلي محل په کوڅه په کوڅه ګرځي هلته د خلکو سره ویني د قومي مشرانو سره مخورو سره مطرحو څیرو سره د مساجدو د امامانو سره حتما په دې کې ځینې معلوماتونه ترلاسه کیږي چې په فلاني کلي یا محل کې داسې یوه قصه ده دویمه لاره بیا دا ده چې د دې وزارت د لوري یو وړیا شمیره ده چې 191 وړیا شمیره ده او دا 24 ساعت خلاصه وي د بند بیخي ورځ هم نه لري یعنې د جمعې په ورځ هم خلاصه ده د اختر په ورځ هم خلاصه ده په هر وخت کې دا خلاصه ده دا کولی سي چې د هیواد له هر ګوټ څخه په یو عادي تلیفون باندې یو څوک زنګ ووهي خپل ادرس و خپل مشخصات ټول ووایي هغه ستونزه شریکه کړي او محتسبینو ته بیا دنده وسپارل سي د هغه ولایت مربوط چې دا ستونزه حل کړي او درېیمه لاره بیا دا ده چې یو څوک که خپله نسي کولی یو خور چې شکایت وکوي یا له کور نه نسي راوتلی د یو دویم کس په لاس باندې هم دا خبره یو چاته کولی سي چې زما غږ تر فلاني ځایه پرې ورسوئ خو په حقیقت کې دا ده چې موږ هڅو کوشش دا کوو چې د خپلو محتسبینو له لورې په عامه کچه باندې په کلیوالو سیمو کې عامه شعور زیات کو او خویندو ته دا جرأت ورکو چې هغوی په جرأتمندانه توګه باندې خپل د حقوقو غوښتنه وکوي او خپل شکایتونه زموږ سره شریک کړي. کورمدان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند ښاغلی سیف الاسلام خیبر چې خپرونه کې مو ګډون وکړه او په موضوع سره بحث وکړو. همچنان له تاسو نه ډېره مننه. سلامت اوسئ.